په کابل کې اندرا ګاندي د ماشوم روغتیا انسټیټیوټ د هیواد په کچه د ماشومانو د درملنې ستر روغتون دی. د دې روغتون مسؤلین وایي په هیواد کې په شري د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی او دلته هره ورځ په شري ناروغۍ اخته شاوخوا 10 ناروغان د درملنې په موخه راوړل کیږي. دغه 3 لا 4 کاله واقعات د سرخکان موجود دي. پروس هغه موجود او سخت کاله موجود دي. نو په دې ورځو کې هغه بسترونه چې د موږ مریضانو ته خول شوي اکثرا مصروف وي. حتی داسې هم کېږي چې په هر بستر د موږ 2 او 3 مریضان اچو. واقعا واقعات د سرخکان زیات شوي دي. او که سړی ارقام ورکړه 3 ورځې د مخه تنها په 24 ساعتو کې موږ 18 مریضان 24 ساعتو کې بستر کړي. بلخوا یو شمیر ډاکټران په هیواد کې د شري ناروغۍ د زیاتېدو لامل د خلکو بد اقتصادي وضعیت او ماشومانو ته د شري واکسین نه تطبیقول یادوي. واکسینونه د ماشومانو په خپل وخت باندې وسی ځکه چې د میزل واکسین هم د سرخکان واکسین هم خپل موده لري چې په موده کې باید دوی هغه واکسین تر سره کړي. په مجموع کې درته وایم چې موږ سره په ساري وارد کې له 40 تر 45 مریضان بستر دي را سره د اکثریت وضعیت ښه ده. ځینې چې نوي په اخته شوي دي هغه کسان چې واکسین شوي نه دي د هغوی وضعیت کیدای شي چې وخیم وشي. 8 روز میشکتاو کرده بود در 6 روز چشمش پت بود. لور مې اته ورځې تبه درلوده او 6 ورځې یې سترګې پټې وې. وروسته له 6 ورځو یې هیڅ شی نه خوړه. ستونی او سینه یې ډېره خرابه وه چې هیڅ تنفس یې نسو اخیستلی. ټوخی یې هم درلوده او اشتها یې هم نه درلوده. بیا مې دلته راویستله. شکر الحمدلله اوس یې روغتیایي وضعیت ښه دی او ډاکټران ورسره ډېره خواري کوي. اتله شپې کې لکه مریض ده و 15 شپې اتاتر کې بستر آتش پیکر کو وتل بیا امید خالی مینیتی یعنی بیا امید که جدرش بی بیا لطفاش کل تمام زد تباش با پسر تباش با پی نچم را ما داخل شرع دلته بستر که استاد باش بدلته بستر بس ما خنا ده. زلیخا هغه لس کلنه ماشومه ده چې لیوي ونی را په دې خوا د شري پر ناروغۍ اخته شوې ده. هغه د خپل روغتیا په اړه داسې وایي. ما د زیات شوی درد پیکد با سترګو زړه پښو او لاسونو مې سخت درد کاوه. بیا مې پلار زه دلته راویستلم. اوس شکر ښه یم. یوازې مې سترګې لږ درد کوي. له ډاکټر صاحبانو د کور آباد وي. زما ډېره ښه درملنه کوي. شری یوه ډېره ساري او احتمالي شدیده ناروغي ده چې تبه، لړمۍ، ټوخی او د اوښکو بهیدو لامل ګرځي. دا په عمده توګه د شري ناروغه کس له ټوخي یا پرنجي وروسته د هوا له لارې نورو ته انتقالیږي او د لویانو په پرتله ماشومان ډېر اغېزمنولی شي.